یو ورځ یو یهودي له خپل کور نه په دې نیت ووت چې راځه مسلمانانو ته په دین کې شکونه پیدا کړه. نو لاره کې روان و چې له یو شپون سره مخ شو. نو له ځان سره یې وویل چې راځه له دغه بې علمه څخه یې شروع کړه. نو دا یهودي شپون ته ورنږدې شو او ورته ویې ویل یوه خبره درته کوم که چیرته یې ومنې. نو شپانه ورته وویل چې ووایه. یهودي ورته وویل په قرآن کریم کې ډیر آیاتونه تکراري او همداشان بعضې کیسې بې فایدې راغلي دي. راځه دغه تکراري آیاتونه او بې فایدې کیسې ورڅخه لرې کړو چې هم زده کولو ته اسانه شي او هم حفظ کولو ته. نو شپون ورته وویل ستا په وجود او بدن کې خو هم تکراري اندامونه راغلي دي لکه 2 سترګې، 2 غوږونه، 2 لاسونه او داسې نور. نو راځه اول یې ستا له بدن څخه شروع کړو. نو یهودي شرمنده شو او له ځان سره یې وویل دا خو هغه بې علمه سړی و چې داسې ځواب یې راکړ. نو د عالم او هوښیار سړي به څه حال وي؟